أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. مخکې الله د منافقینو ذکر وکړو، داوی هغه بې ادبي او تکبر چې نبی علیہ السلام مبارک په مجلس کې به خبرې ښه واورېدې او ښه به پرې پوه شو، او بیا به یې د باندې صحابو ته ویل چې دې سړي اوس څه وویله، موږ خو پرې پوه نه شو، یعنې ځان به یې په جاهلیت کې ووالو، او دې نه به یې غرض دا و چې ګنې د نبی علیه الصلاة والسلام خبرې خو دومره مهمې نه دي، موږ ورته سره غوږ نه ویښی. الله وایي د دوی په زړونو باندې ما مهر لګولی دی، نو حق چې دی نه ور داخلېږي. او بیا الله وایي چې دوی وایي چې ولې یو صورت نه نازلېږي، او کله چې یو صورت نازل شي او هغې کې د جهاد حکم نو بیا په شا روانې. اوس الله رب العزت د دوی د نور حالات هم بیانوي او د دوی په رابطه باندې الله داسې فرمایي چې آیا دوی دا ګمان کوي چې زمونږ دا منافقت په زړه کې همداسې پټ پاتې شي او مؤمنانو ته به ګنې ښکاره نه شي؟ الله به زمونږ د زړه دا کینه او دا بغض چې مؤمنانو سره دی او پیغمبر سره دی دا به الله راونه باسي، همداسې به پټ پاتې شي. یعنې د دوی دا منافقت په همداسې پټ پاتې او منافقت کې به رواني. الله وایي که زما خوښه شوه نو دا ټول به پیغمبره تا ته وښیمه او په علامې او نشانې به پې درته ولګوم او ته به هر یو منافق پېژنې. ځینې الله نبی علیه السلام ته ښودلي وو، خو ټول د مخې ورته نه وو ښودلي، بعضې چې کوم کې حکمت و هغه یې ورته په ګوته کړي و الله پاک. او تمام منافقین ورته ځکه نه وو ښودلي چې د الله رب العزت یو نوم دی الستار، د خلقو په عیبونو باندې پرده اچوونکی ذات. نو ټول الله پیغمبر تم نه وښودلي، خو چې کومو نه ډېره خطره وه او د هغوی حالات ښکاره کول هغې کې مصلحت او حکمت نو هغه الله نبی علیه السلام ته ښودلي وو، او ځینې نښې مو ورته ښودلې وې چې په دې نښه به یې پېژنې. الله وایي د خبرو په لهجې باندې به یې پېژنې، د دوی لهجه معلومه ده. که فکر هم کړی یو سړی چې خبره کوي نو د خبرو د لهجې نه هغه د مافي ضمیر زړه کې چې کوم شی دی هغه ته معلومیږي. یو سړی چې زړه کې چاته کینه لري، دشمني او حسد لري، د خبرو نه معلومیږي. نو الله وایي ته به یې د خبرو په لهجه باندې پېژنې. او الله وایي دا دنیا دارالامتحان دی، زه په تاسې باندې امتحان کوم چې مجاهدین هم معلومه کړم، صابرین، او دارنګې هغه خلک چې څوک د دین سره او د مؤمنانو سره کینه لري دا ظاهره کړم. ام حسب الذین، آیا ګمان کوي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې په زړونو د دوی کې مرض د منافقت دی، دوی دا ګمان کوي الله یخرج الله ادغانهم چې الله به راښکاره نه کړي خلکو ته د دوی هغه د زړه کینې. ادغان جمع ده، مفرد دغن راځي، د زړه حسد او کینه چې دوی د قرآن سره کومه کینه لري او د پیغمبر او د مؤمنانو سره او د دین سره، دا به ګنې الله راښکاره نه کړي، پټ پټې پاتې شي. دوی دا ګمان کوي الله یخرج الله چې ګنې الله به راونه باسي ادغانهم د دوی هغه عداوت او بغض او کینه چې کومه مؤمنانو سره لري، الله به هغه ښکاره کوي. ولو نشاء، الله وایي که چېرې زموږ خوښه شوه لاریناکهم، نو خامخا به موږ وښیو تا ته دا منافقان، فلعرفتهم، نو ته به یې پېژنې بسیماهم په نشانو باندې، ولتعرفنهم، او خامخا به اوس هم ته پېژنې دا منافقان فی لحن القول، هغه لهجه د خبرو کې، په انداز د خبرو کې به یې پېژنې. منافق سړی د خبرو د انداز نه معلومیږي. یو سړی چې اسلام نه وراني نرمه خبره به کوي، خو انداز به داسې وي چې ولا فکر وکړي یا به په اسلام یو اعتراض کوي، هغه به په دین باندې یو اعتراض کوي. نو د لهجې او د انداز نه داسې معلومیږي چې دا سړی منافق دی. الله وایي ولتعرفنهم، او خامخا به ته پېژنې دا منافقان فی لحن القول، په انداز د خبرو،
په لهجه د خبرو کې والله یعلم اعمالکم او الله پیژني ستاسې اعمال ولنبلونکم او ضرور به موږ امتحان کوو په تاسې باندې ای خلکو حتی نعلم المجاهدین منکم تر دې پورې چې موږ څرګند کړو خلکو ته ښکاره کړو مجاهدین په تاسې کې نعلم معنا وپېژنو مجاهدین خو الله ته خو معلوم دي هغې خو پېژندلي یعنې خلکو ته یې څرګند کړو چې دغه مجاهد دی او دې په دین باندې خپل سر قربانوي والصابرین او منګه معلوم کو خلکو ته وښیو صابران چې دین باندې څوک صبر کوي او په دین باندې کلک په استقامت ولاړ سړی دی هیڅ قسمه مشکلات او تکالیف چې د باندې راځي د اسلام په لاره کې هغې باندې د باندې څه تزلزل نه راځي بلکې کلک په خپل مسیر او په خپل هدف باندې کلک ولاړ دی دغه خلک الله وایي موږ خلکو ته ښیو که نه دا د امتحانات دورې دي راځي هر وخت کې الله وی ولنبلونکم خامخا او ضرور به موږ امتحان کوو په تاسې باندې دې دپاره حتی نعلم المجاهدین منکم تر دې پورې چې موږ څرګند کړو خلکو ته مجاهدین په تاسو کې هر چا ته به معلوم شي چې دا سړی مجاهد دی د الله په لار والصابرین او په دین باندې ټینګ ولاړ خلک چې کلک عزم والا انساني هغه نه د دشمن لالچ او پیسې او بنګلې او دا درکوه هغه درکو په دین خوی نه شي او نه د دشمن یره مړ به دې کم ختم به دې کم د یو باندې مو نه یریږي او نه لالچ کې راشي او صابر په دین باندې صابر نبی علیہ السلام مبارک فرمایي داسې یو زمانه به راشي هغې وخت کې نبی علیہ السلام فرمایلی و زما په امت په داسې یو وخت راشي الصابر فیه علی دینه کالقابض علی الجمر په دین باندې صبر کوونکی او کلک ولاړ سړی به داسې لکه سکروټی چې لاس کې نیولې دا دیني که کلک نیولی د دې مثال به داسې لکه لاس کې چې انګار کلک نیولی نو دا انګار کې یو سړی نه غورځوي خو سوځوي یې که نه تباه کوي او که غورځوي نو لاس نه ختم شي نو دا دین به د انګار غوندې شي که غورځوي یې بېدینه کېږي به که نه یې غورځوي سوځي به خرابېږي به دشمنان به یې غرقوي تباه کوي مال او جان یې تباه کوي سر له نقصان دی نو الصابر فیه علی دینه کالقابض علی الجمر په دین باندې ولاړ سړی به داسې لکه انګار یې چې لاس کې نیولی او هره وخت کې هره پیړۍ کې هره صدۍ کې دا واضحه خبره ده او څرګند حقیقت دی ټوله دنیا یې ګوري چې څوک دین باندې کلک ولاړي نو واقعي چې یو سکروټی غوندې لکه سکروټی چې لاس کې نیولي او کفار دا نه غواړي چې په دین باندې کلک خلک پیدا شي کلک خلک او صابران علی الدین دا کفار نه خوښوي بس کفار داسې مسلمان خوښوي چې مونځ هم کوي او چې سلام وګرځي ښځه ګوتې نه وباسي پارک ته ویسي پرده او سړو سره ناست دی دا چې ولاړ شي پردی سړی راشي ښځې له پیپسي به ورکړي جاولم ورکړي ښځې بنجارګانو لمځي په دې باندې نه دی خبر په دې ډب کې نه دی که شراب راله غم څکي بییر هم څکي مرداري هم څکي زنام کوي آزاد خیال او روشن فکره خلک غواړي کفار داسې مسلمان تا اسلام نه منې کوي مونځ هم کوه روژه هم نیسه خو آزاد خیاله اوسه که ستا خور سره لور سره ښځې سره یو څوک پارک کې وګرځېدو نو څه چلو شو ته وخوی نه غواړه که نه ودې ګرځي که نه دغسې خلک کفار غواړي اسلام داسې اسلام هم نه ختروي چې مونځ ته به دې نه پرېږدي مونځ به هم کوې روژه به هم نیسي آزاد خیاله به د چا پیغمبر له کنځلې وکړي خو وایي چې نو ولې پیغمبر خو یو سړی دی که نه د چا قرآن ته کنځلې وکړي خو ازادي خیال دی ولې کړي که نه څه پروا کوي دغسې مسلمانان وایي جوړ شي امریکا دا غواړي او پاکستان کې هم داسې شي که نه لاور کې یوه عیسوی ښځه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بېادبي کړې وه هغې پسې کنځلې کړې وې مسلمانان راجګ شو دا غځې یل دغه ښځه د محکمه کړلی شي حکومت لاس کې ونیوله د پنجاب ګورنر و هغه وخت ډېر خبیث انسان و هغې ویل ولې څه چلو شو چې پیغمبر له یې کنځلې وکړې نو دا خو دا چا خپل خیال دی خپله خوله ده او خپله ژبه ده که څوک الله نه کنځلې کوي که پیغمبر له یې کوي که رسول الله ته یې کوي که قرآن ته خپله ژبه یې ده د بل چا ژبه خو نه ده خوځولې هغوی داسې وایي چې وایي چې نو تا له څه نقصان دی خو رسول الله ته یې وکړې که نه که یو سړی خپله ښځه وباسي او غلط کار پرې کوي خو خپله ښځه یې د تا له څه دغسې اسلام او ایمان دا خلک غواړي نو دې ګورنر وویله دې ته دفاع وکړله چې ولې څه چلو شو خو ښځې پیغمبر له کنځلې وکړي محمد صلی الله علیه وسلم که یو انسان دی هر سړی دا حق لري چې دا خپله ژبه وخوځوي آزاد دی هر انسان هغوی وایي چې هر انسان په خپل خیال کې ځینې آزاد دی موږ ورته نه هر انسان آزاد دی خو دومره آزاد هم نه دی چې پیغمبر نه دې اوس کنځلې کوي د چا په تقدساتو دې حمله کوي دومره ازادي الله انسان ته نه ده ورکړې
نه انسان د الله په قانون کې راګیر دی، د الله په قانون کې محصور دی، بند دی. د الله د قانونونو د څادر نه خپې نه وباسي. الله د خپل قانون یو څادر رالېږلی، هغې نه یې که خپې ویستې دا مرتد شو او د ده نه به سر غوڅېږي. دا نه چې ګنې هر سړی څوک څه کوي هغه به کوي. نو دغې د پنجاب ګورنر وویله چې څه چلو شو، خو چې پیغمبر پسې کنځلې وکړي وایي کې نو د الله شان ته ګوره. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله داسې شان ورکړی دی چې په هر یو وخت کې په هر پیړۍ کې خپل عاشقان او خپل فدایان لري. نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د قیامت ته علامون یوه علامه دام ده چې قیامت رانږدې شي، وایي زما داسې محبین به پیدا شي او داسې عاشقان چې هغه به دا خوښوي چې کش کسي لیدلی وی دا سر مې پکې تللی وی خو چې زما دیدار یې کړی وی. اخره زمانه کې به وایي داسې فدایان اسلام را پیدا شي چې زما په لیدو په مقابل کې او په بدل کې به خپل سر نم تېري، خو صرف چې زما یو دیدار وکړي. ګورې نو دغه ګورنر سره یو باډیګارډ و ممتاز قادري، دا یو ګارډ ورسره و، ټوپک یې ورپسې ګرځو. ده ورته وویل چې ګورنر صاحب تا دا څه چټیت ویل د پیغمبر اسلام په رابطه داسې خبره کوې، ته د خپل نظر نه تېر شه، ته په تلویزیون باندې دا دغه ورکړه بیانیه ورکړه چې ما غلطي کړې ده، زه د دې عیسوړې ښځې طرفدار نه یم. هغه ورته ویل ته باډیګارډ سړی خپل باډیګارډي کوه، ما پسې ټوپک ګرځوه، تا نه چا دومره اختیار درکړو چې ته یو ګورنر سره خبرې کوې؟ هغه ویل ښه صاحب صحیح ده. بس لاړو، موقع لیدله. داسې وخت راغی چې ګورنر د خپلې بنګلې نه راوځي او دی موټر ته تیار ورته ولاړ دی، دروازې وله خلاصې کړي او وایي چې ګنې بس ما نه دروازې خلاصې کړي استقبال مې کوي او 30 کارتوس یې ورتېر کړي چې ګورنر راووتو په هغه ناولې خوله کې چې د پیغمبر په خلاف یې خوځولې وه، ناولې خوله کې 30 کارتوس وله ورکش کړه. ګورنر یې د دنیا نه ختم کړو. داسې یو ځوان ممتاز قادري رحمه الله. او تاسې په الله باور وکړئ چې هغې په زندان کې دا دغه ورکړو بیان په تلویزیون د پاکستان. وایي زما د په خپل رب باندې قسمې چې د کومې شپې نه ما دا مردار ایستلی او زه بندي شوی یم، 2 کاله مې وشو، وایي داسې شپه نه ده راغلې چې ما په خوب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی لیدلی. هره شپه ماله پیغمبر خوب کې راځي او ما په دې تندي باندې ښکلی او وایي اوس دې ما په دارم خلک را ځوړن کي. بس دا زما ارمانو چې سړی ویشتو ماشین یې وله ګزاره کړو ځان یې حکومت ته ورکړل والی ما اوس مې په دار را وځړه، وایي ما خپل مرام سر ته ورسو او په خپل پیغمبر باندې. نو هغه ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې الصابر علی دینه کالقابض علی الجمر. داسې وخت به وایي راشي. نو الله وایي ولنبلونکم خامخا به موږ په تاسې باندې امتحان کوو حتی نعلم المجاهدین منکم، تر دې پورې چې موږ څرګند کړو هغه خلک چې جهاد او قرباني کوي ستاسو نه، والصابرین او هغه خلک چې په دین باندې ټینګ ولاړي صبر کوي، ونبلو اخبارکم او موږ به امتحان اخلو ستاسې د حالاتو، ستاسې د حالاتو امتحان به الله وایي موږ اخلو، ستاسو د حالاتو امتحان. صبر دا په څو قسمه د عزتمندو ته صابرین ذکر شو، صبر کوونکي. علماو لیکلي صبر په څو قسمه دی. یو ته وایي صبر علی الطاعت، د الله په اطاعت باندې صبر، لکه دا روژه د الله اطاعت دی موږ صبر کوو، ولږ هم تېره او تنده بعضې وخت سړی داسې تږی شي چې بیخي بېتابه شي، وږی شي چې د ولږې نه نور ډېر زیات خراب شي، خو صبر پرې کوي. دې ته وایي صبر علی الاطاعت، د الله په اطاعت صبر. دویم دی صبر عن المعصیت، د ګناه نه صبر دی. یو سړي رشوت ته زړه وشي، زنا له زړه وشي، غلا له وشي، غیبت له وشي او دې نه خپل زړه صبر کړي، دې ته وایي صبر عن المعصیت. دریم دی صبر علی المصائب، په مصیبتونو باندې صبر. یو چا له مصیبت ورسېږي، تکلیف ورسېږي، دکان یې وسوځي، فصل یې تباه شي، زوی مړ شي، ورور یې مړ شي، دغې باندې صبر کوي، دې ته وایي صبر علی المصائب. درې شو. څلورم قسم دی صبر علی الدین، چې په خپل دین باندې کلک ولاړ دی او ټینګ ولاړ دی، چې ټوله دنیا وله وایي دې دین نه واوړه او دی وایي نه زه پې ولاړ یم سر نه م پې تېر یم، دې ته وایي صبر علی الدین. دلته الله وایي ونعلم الصابرین منکم، چې تاسې کې په دین باندې ولاړ خلک زه معلوم کړمه. ان الذین کفروا، یقینا هغه کسان چې کافران دي، وصدوا عن سبیل الله او نور خلک هم بندوي د الله د دین نه، وشاقوا الرسول او نافرمانی کوي د پیغمبر، خلاف کوي د رسول علیه السلام، من بعد ما تبین لهم الهدى، وروسته د هغې نه چې دله ښکاره شلو هدایت ورته څرګند شوی، اسلام ورته ښکاره دی.
او دې کفر کړی دی او د الله د لارې نه خلک بندې د الله د دین او د پیغمبر نه خلاف هم کوي لن يضر الله شيئا چیرې به دوی ضرر ونه رسوي الله ته یوه ذره الله ته ضرر نشي رسولی خو البته خپل اعمال به برباد کړي الله وی وسيحبط اعمالهم زر ده چې الله به ختم کړي د دوی عملونه کوم نیک عمل یې چې کړی دی هغه به الله برباد کړي او ثواب به پرې مرتب نه کړي او یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله اطاعت وکئ او د الله د رسول اطاعت وکئ د الله خبره ومنئ او د الله د پیغمبر خبره ومنئ ولا تبطلوا اعمالکم او مباطلوئ خپل عملونه مباطلوئ څه مطلب یعنی په ارتداد سره د دین نه وانوړئ مرتد نشئ العیاذ بالله ځکه څوک چې مرتد شي عیسوي شي یا قادیانی شي یا منکر حدیث شي یا بل دین ته واوړي شیعه شي نو د ده مخکیني ټول عملونه باطل شولو څومره منځونه یې چې کړي څومره روژې چې نیولي دا ټول فاسد شو نو الله وایي تاسې مه باطلوئ خپل اعمال یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو اطیعوا الله د الله اطاعت وکئ واطیعوا الرسول او د الله د رسول اطاعت وکئ ولا تبطلوا اعمالکم او مه باطلوئ خپل عملونه یعنی داسې کار مه کوئ چې هغې باندې ستاسې عمل باطل شي ځینې کارونه داسې شته په اسلام کې داسې ګناهونه شته چې هغه سړی وکړي دا عمل یې پرې باطلېږي روژې پرې خرابېږي منځونه یې پرې خرابېږي او کړي اعمال پرې باندې د منځه ځي لکه ځینې کبیره ګناهونه داسې دي الله دې موږ او تاسو ترې وساتي کبیره ګناهونه داسې شته چې هغه اعمال باطلوي چې د هغې په سر کې زنا واقع د زنا او پردو ښځو سره روابط ساتل یې لواطت دا هغه ګناهونه دي چې دې سره د انسان اعمال د منځه ځي د انسان اعمال پرې برباد کېږي او سړی چې د دې شي سره ډېر تعلق ساتي الله دې نه کړي او بعضې کسان داسې وي نو ټیک د مونځ او دس پم کوي زنام کوي عاشق کوي بیا داسې وخت راشي چې اخره کې ټول اعمال فاسد شي او حتی چې بزرګانو لیکلي کېدی شي د دې سړي د ایمان هم خطره ده چې ځنقدر وخت کې ځینې ایمان هم سلب شي که توبه ونه باسي الله ته نو الله وی ولا تبطلوا اعمالکم خپل اعمال مه باطلوئ داسې ګناهونه مه کوئ چې هغې باندې ستاسې اعمال باطل شي ان الذین کفروا یقینا هغه کسان چې کافران دي وصدوا عن سبیل الله او نور خلک هم بندوي د الله د لارې نه ثم ماتوا او دوی مړه شي وهم کفار په داسې حال کې ورته مرګ راشي چې دوی کافرانې فلن یغفر الله لهم چرې به م الله ورته مغفرت ونه کړي چې خپل هم کافر شو د الله د لارې نه خلک بندوي او په حالت د کفر او د ارتداد کې ورته مرګ راغی نو الله وایي چرې به م ورته مغفرت ونه کړم اوس الله مؤمنانو ته وایي او مؤمنانو ته تسلي او ډاډګیرنه ورکوي چې د کفر په مقابل کې کلک ودرېږئ مه سستېږئ او زړونه مه بیلئ فلا تهنوا مه سستېږئ مه ضعیفه کېږئ وتدعو الى السلم او دعوت مه ورکوئ کفارو ته صلح طرف ته دا تدعو عطف دی په تهنو باندې د لا لاندې داخل دی داسې دی فلا تهنوا مه سستېږئ ولا تدعو الى السلم او دعوت مه ورکوئ کفارو ته د صلح چې راځئ سوله سره وکړو دا مه وایه البته که هغوی درته وویل چې راځئ سوله کوو و بلکل ورته تیار یو د سولې طریقه دا ده چې د کفارو د خوا نه به تاله ویلی کېږي چې سوله په مؤمن به کافر ته نه وایي چې راځه سوله وکړو دا خو دا معنه چې زه کمزوری شم او زه د خپل جهاد نه او د عبادت نه کمزوری رالم راځه چې سوله وکړو دا به نه وی الله پاک فرمایي وان جنحوا للسلم فاجنح لها که چېرې دې کفارو صلح ته وزرې ټیټې کړلې وزرې صلح ته ټیټې کړلې یعنې ویې منله چې راځئ سوله کړو فاجنح لها نو تم ورته تابع شه او خبره یې ومنه او سوله ورسره وکړه خو شرط پکې دا دی چې وان جنحوا للسلم چې اول به هغوی سولې ته سر ټیټې بیا به ته دوباره ورځې مسلمان به د سولې دعوت نه ورکوي کافرو ته او چې کله یې هغوی ورکړي بیا سوله روا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیبیه کې د کفارو سره سوله وکړه که نه دا د دې پسې صورت فتح کې د هغې مفصل واقعات د صلح د حدیبیې راځي حتی چې نبی علیه السلام په هغې صلح کې ډېر خپل شرایط ټیټ هم راوستله یعنې هغه شرایط په کفارو کېښودل چې ظاهر کې داسې معلومېده چې نبی علیه السلام ګنې خپلو شرایطو کې ټیټ لاړو خو صلح یې ورسره وکړله د هغې تفصیل انشاءالله وروسته را روان دی فلا تهنوا تاسې مه سستېږئ خو هغه صلح د کفارو د خوا نه وه وتدعو الى السلم او دعوت مو ورکوئ کفارو ته د صلح وانتم الاعلون او یقینا تاسې اوچت یئ
الله وی ستاسې مرتبه هم لوړه ده ایمان په برکت او ستاسې قوت هم پې زیات چې اگر که لږې په اعتبار د مادیاتو او د اسلحې سره هغوی در باندې غالب ښکاري خو تاسو به اوچت یئ خو شرط پکې دی چې قوي ایمان به تاسو سره والله معکم او الله ستاسې سره دی ولن یترکم اعمالکم او چیرې به م الله برباد نه کړي ستاسې اعمال او تاریخ هم دا خبره ثابته کړې چې کامل ایمان والا کفارو ته ورمخکې شوي نو په ډېر لږ تعداد کې او په لږو اصلحو باندې کفارو ته شکست ورکړی خو شرط پکې دا دی چې ایمان به یې کاملي او صحیح مجاهد به چل ول به نه کوي پیسو دپاره به نه کوي نوم دپاره نه کوي ریا او سمعت دپاره نه کوي ظلم به نه کوي په شرایطو به برابري او د جهاد نه به مقصد صرف او صرف دی چې د الله د دین غلبه راشي او کفر مغلوبه کما کفر ټیټ کما او اسلام پې راوچت کما او کفار سرنګون کما دا به مطلب او الله رانه راضي شي او الله اخره کې ما ته جنت راکړي او اسلامي حاکمیت راشي دې دپاره چې 5 قسم راجب شي نو 10 قسم هم شکست ورکولی شي او کوم وخت چې مجاهدین کمزوري او وجه دی چې د هغوی په اعمالو کې ضعف او کمزورتیا وي نو دا شرط پکې شته بل ځای کې الله وایي چې فلا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنین مه سستېږئ او مه غمجن کېږئ تاسې اوچت یئ خو شرط پکې دا دی که تاسې کامل مؤمنان یئ دا د صحابه واقعات تاسې واورئ خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په یو غزا کې 3,000 اصحابان ځان سره واغسته 3,000 او د کفارو د خوا نه 1.5 لاک کافران ورته رامخېله شوي وو دومره یو مخلوق و چې د سترګو په نظر نه ښکارېده او ټول مسلح و نو خالد بن ولید رضی الله عنه ته صحابه وویل چې څه طریقه به دا خو زخ ډېر راغلي د روم کافرانو 1.5 لاک لښکر سره 3,000 صحابه څنګه جنګې خالد رضی الله تعالی عنه ورته ویل ځه الله به خیر کړي ورسره جنګېږو الله ویلي چې وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین په قوي ایمان به جنګېږئ په کلک عزم به جنګېږئ جنګ یې شروع کړلو کتابونه لیکلي د تاریخ کتابونو چې د خالد بن ولید په لاس کې 9 تورې ماتې شولې دومره قوي ګزارونه یې کول 9 تورې پکې ماتې شوې بالاخره 10مه توره لاس ته ورغله او وجنګېده څو شواروزه جنګ و 1.5 لاک لښکر ته یې شکست ورکړلو او الله 3,000 صحابه کرام فاتحان راوسته دې نبي علیه السلام فرمایل خالد سیف من سیوف الله خالد چې دی دا د الله د تورو نه یوه توره ده چې په دشمن باندې د اسمان نه راځوړنده کړې ده خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه او دارنګې نورو د هغوی ایمان هم قوي و او د هغوی عقیدې قوي وي او تابع د امر و د امر تابعداري هم کوله د خپل امر خلاف یې نه کو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې وجنګېده او جهادونه یې وکړه نه دومره جنګ کروزر یې اغستې نه دومره دولتونه اغستې نه د پیسو شوق نو بس د هغوی غرض دا و چې دنیا فتحه کړي او د الله دین ټولې نړۍ ته ورسوي دا مقصد د مجاهد به دا مقصد وي که نور هغه راځي چې قمندان شم او خلک راته دا ووایي او خلک راته هغه ووایي او دا چپه که وغه څمله وه نو دا به جهاد نه دی اصل ریشخند دی دې باندې به فتحه نه راځي فلا تهنوا الله وایي تاسې مه سستېږئ انما الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا چې دی لعبون دا ټوکې دي ولهون او اصل لعبون لوبې دي د ماشومانو ولهون او عبثیت دي د دې دنیا ژوند لوبې او ټوکې دي ته نه ګورې لویه پلازه جوړه کړي چې خبر شي سړی ترې مړ شي نو هسې یو لوبه غوندې ده او بقا پکې نشته ژوند پکې نشته او نه چا سره وفا کوي الله وایي دا د ماشومانو د لوبو غوندې یو زندګي ده وان تؤمنو او که چیرې تاسو ایمان راوړلو وتتقوا او د الله نه ویریدئ یؤتکم اجورکم هارون رشید یو بادشاه تیر شوی دی او د هغې په دربار کې یو لیونی و بالول یې ورته ویلو هغه داسې لیونی و چې هغه ولی الله و خو د اولیاو مختلفې طبقې دي د لیوني په شکل کې د الله ولی و او داسې خبرې به یې کول لکه د عاقلانو او اعمال به یې داسې کول کله به دیرو کې ناست قبر نه به یې خپې ځوړندې کړي کله به بل شی کو خلک ویل چې دا لیونی دی نو بالول صاحب هارون رشید ډېر نازولو دربار ته به م را پرېښودو ځان له به ځان سره کېنو وزیرانو له ویل په ده پابندي مه لګوئ هغه له دا معلومه وه چې دا نیک سړی دی نو هارون رشید به م په عذابه او ټوکې به ورپورې کولې یوه ورځ ورسره بالول ناست دی هارون رشید ورسره ټوکه کوي جب نه یې چاقو راویست وایي بالوله دا چاقو واله هغه ورته یا امیر المؤمنین په دې څه وکړم وایي دا چې د تا نم یو قمقل سړی تا نم قمقل نو هغې له به دا ورکړي مطلب یې دا چې ته خو قمقل یې خو چې تا نم ډېر احمق او قمقل یې دا به هغې سړي ته ورکړي
هغه ویل ښه زه صحیح ده جب کې واچولو دومره خیر به جب کې واچو لاړ نو کلونه تېرېده داسې وخت راغی چې هارون رشید بس د زنکدن حالات دی او د مرګ په کټ باندې پروت دی او سلګی وی بهلول صاحب یې پوښتنې ته راغی چې کېناست هارون رشید سترګو نه اوښکې روانې وې وی ولې یا امیر المؤمنین وی ولا چې دعا کوه بس حالات مې خراب وی بل جهان ته روان یم او دې دنیا نه نور پرېښودونکی یم او په یو لوی سفر روان یم بهلول ورته وایي ښه په څومره لوی سفر روان یې عراق له ځې وایي نه نه مړه څه کمقه دی مدینې منورې ځې وایي نه آخرت ته ځم بل جهان نه ځم چې بیا نه راځم بهلول ورته ویل یا امیر المؤمنین ښه چې دا کومې دنیا نه ځې څومره عسکر دې ځان نه مخکې لېږلي هلته تیاري دپاره وایي بهلوله دا څه قمقلې خبرې کوي هلته عسکر نه لېږل کېږي وایي نه چې ځې هلته هوټلونه شته ډوډۍ عسکر مخکې ترتیبات فوجیان چې تا له سلامي وکړي وایي یاره بهلوله ډېر قمقل سړی هلته یوازې روان یم آخرت ته هر سړی یوازې ځي ویل ښه نو دا چاپوي جب نه راویست وایي صاحب ښه دا امانت خو دې واخله ځان سره ویل ولې دا دې اوسه پورې چاله نه دی ورکړی هغه ورته ویل تا خو راله ویلي چې داسې سړی چې تا نه هم ډېر قمقل نو چې ګرځېدم داسې قمقل مې ونه لیدو مګر همداسه بادشاه له وایي هغه ویل دا څه وی بهلوله وایي ګوره ته به چې یو ملک قتلې په دوره باندې 10,000 لښکر به دې ولېږو هلته به یې تا له هوټلې جوړې کړي قیام او طعام او پذیرایي به یې کول او استقبال به یې ستا کو او تشریفاتي ګارد به دې ولېږلو نږدې ځېله او اوس بل جهان ته روانې ځان نه دې څوک لېږلي دي ویل ولا هېڅ مې هم نه دي لېږلي نه دې نیک اعمال کړي دي نه دې ښه کړي نو تا نه غټ قمقل ویل بل څوک دی همدا ته قمقل یې که نه دې دنیا له خو چې ملک له بدلې هر څه دې کول او چې بل جهان ته روانې چې بېرته نه راتګ هم نشته دی تر قیامته پورې نو هلته تا هېڅ نه دي لېږلي نو الله رب العزت ځکه وایي چې دا دنیا ټوکې دي او لوبې دي اصل مهمه زندگی چې دا هغه د آخرت ته او د هغې ځای تیارې پکار دی انما الحیات الدنیا یقینا دا ژوند د دنیا چې دی لاعبون دا لوبې دي د ماشومانو ولهو او عباسیات دي وان تؤمنوا ته نه ګورې چې په دې دنیا په یوه پیسو باندې جایدادونو خلک سره مړي کوي او هغه ځمکه پرته او خلکو پې سره ویشتل کړي پېښور کې یو ځمکه وه شاړه پرته وه کبل پکې راشنه شوي څو کاله پرته وه زه چې کوم ځای کې ومه او مالکان ټول سره خپلو کې یو بل ویشتلي وو 10-12 مړي پې شوي په ماشین یې ډزولي او ځمکه پرته وه نو دا ګوره د دنیا هغه ژوند دی وان تؤمنوا او که چېرې تاسې ایمان راوړئ وتتقوا او د الله نه ویرېږئ یؤتکم اجورکم در به کې تاسې ته اجرونه او عوضونه ستاسې په آخرت کې ولا یسألکم او الله نه غواړي تاسې نه اموالکم ټول مالونه ستاسې الله چا نه ټول مال نه غواړي چې راوړه څه دې ګټلی ټول زما پلار کې ورکه نه الله رب العزت که تا نه غواړي نو ډېر کم مال غواړي چې مال د زکات کې 40 حصه درنه غواړي په 40,000 کې زر او هغه هم دستي نه چې اوس دې لاس ته راوړو دستي ورکه یو کال چې پې تا سره تېر شي بیا یې ورکه نو الله وایي تا نه ټول مال نه غواړم 40 حصه هغه هم درنه زه نه اخلمه یو فقیر ته یې ورکه یو خپلوان ته یې ورکه روابط به دې ورسره ښه شي درنه به خوشحاله شي دعا به هم تا ته وکړي او درنه به زه هم راضي شمه ولا یسألکم الله نه غواړي تاسې نه اموالکم ټول مالونه ستاسې الله چا نه ټول مال نه غواړي ان یسألکموها الله وایي که چېرې دي الله درنه وغوښتو دا ټول مال و یو خبره بله مو اورئ الله وایي که چېرې ما درنه ټول مال وغوښتو تاسې خو ډېر کلک مؤمنان او د مسلمانۍ دعوې هم کوئ خو که درته مې ویل چې ته مسلمان یې او الحمدلله یا الله مسلمان ټول مال دې راوړه زما پره نو وایي دې وخت کې به بې پاتې راشي را به یې نه وړي او زړه کې به د ایمان او د دین سره کینم پیدا شي چې دا څنګه دین دی ټول مال اوس رانه اخلي الله وایي دا خو ستاسو زور دی بیا که نه دومره زور هم در کې نشته ان یسألکموها که چېرې الله درنه دا ټول مال وغوښتو فیحفکم او په کلکه یې پکې راونیولې چله خامخا ورکه تبخلون بخل به وکئ یو خو به بخل وکئ ور به یې نه کوئ او دویم ویخرج ادغانکم راوبباسئ خپل یقیني زړه نه به هغه د اسلام سره کینه راوباسي بیا به اسلام پسې خبرې کوي اوس هم داسې ده چې څوک چا نه په زور باندې مال اخلي یا عشر زکات اخلي خبرې او پروپاګند کوي ورپسې اگر که یو بزرګ د زمانې هم راشي که نه خو تا پروپاګند به پسې کوي او که یو بېدینه کافر هم راغی خو چې تا له یې درکړي بې صفت کوي ولا ډېر ښه سړی دی وګوره نو الله وایي د انسان طبیعت داسې دی چې دا مال ولا ډېر ګران دی چې څوک یې ترې اخلي حتی وایي که ما درنه ټول مال وغوښتو
نو تبخلوا بخل به مو کوي ويخرج اضغانکم د زړه کینه به م راوباسي اسلام پسې به خبرې شروع کړي چې دا زمونږ څنګه خدای دی اوس رانه ټول مال اخلي الله وایي دا ستاسې حال دی ان یسألکموها که چېرې درنه الله ټول مال وغوښتلو فیحفکم او په کلکۍ پکې راونیولی تبخلوا بخل به مو کوي ویخرج اضغانکم او راو به باسئ خپلې کینې د اسلام سره او د دین سره ټول مال ورکول په اسلام کې شتم نه دی او نه روا دي چاته وصیت هم په خپل مال باندې نشي کولی نیم مال هم نشي کولی ثلث مال کې وصیت نافظ دی زموږ علماو لیکلي نبی علیه السلام د سعد بن ابي وقاص صاحب پوښتنې ته ورغی هغه مریض و سعد بن ابي وقاص په هغه 10 کسانو کې دی چې د جنت زیری په دنیا کې شوی 10 مبشرو کې دی نبی علیه السلام صحابه ځان سره که مریض وی الله دی چې پوښتنې ته ورس چې ورغی سعد بن ابي وقاص پروت و ویل یا رسول الله خراب په ملکه چې دنیا نه زما نبی علیہ السلام مبارک ورته ته صبر وکړه زه ستا نبض ګورم په دې زړه باندې ورته لاس مبارک کېښود مشکات شریف کې حدیث دی داسې ورته لاس کېښود ویل انک رجل مفقود تا باندې خو د زړه دوره راغلې که نه په ځان خبر نه یې د زړه رګونو کې چې عورت بند شي دې ته سقطې قلب وایي او پاکستانیان ورته هډ اټیک وایي ویل تا باندې خو هارډ اټیک شوی که نه زړه دوره در باندې راغلې ده نبی علیه السلام په لاس مبارک وایي چې دا لاس یې زما په زړه کېښ وایي زړه کې مې یخوالی راغی نو او نورانیت پکې راغی وایي تا باندې د زړه دوره راغلې داسې کار به وکړي علاج درته ښیم ائت الحارث بن کلده حارث بن کلده د عربو لوی طبیب و ویل حارث بن کلده ته به ورشي او ورته به ویې چې 9 دي او که 11 دي دې کې زما شک حدیث مبارک کې 9 یا 11 دانې کجوري عجوه کجوري به راوالې او دا به ورته چې نبی علیه السلام دا علاج ښودلی دی او د زړو سره یې وټکوه فلیدقها بنواتها زړې معده که او کجوره م ورسره معده که هغې نه یې ګېټۍ غوندې جوړه که او دا وخوره الله به دې د زړه د مرض نه او د سکتې قلب نه خلاص کړي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه وایي حارث بن کلده ته ورغلم او د الله د رسول دا خبره مې وکړه هغې راته جوړه که هغه مې وخوړه الله څومره شفا ورکړه ای نن سبا چې په چا د زړه دوره راشي تاسې ته خو به داسې مریضان معلومه وي چې هند نه ویسي پاکستان او اسلام آباد او لندن نه ویسي دوی ورکوي بابا په ټانګه کې به نه ځي په ګدرې سایکل به نه سوارېږي ما خپله مریض ولی او ډبګري داسې ګاډي کې به نه کښېني چې درزېږي بیا ولونه خرابېږي ورسره مړ کېږي او دلته چې نبی علیه السلام علاج ورکړو دا خو ګفته وه که نه سعد بن ابي وقاص دومره روغ شولو چې د دې نه وروسته ایران او عراق دواړه فتحه کړله 2 مملکت یې فتحه کړه او جنګونه څه رقم و د اس په شا باندې منډې وي او تورې وي د بټنو جنګونه نه وو ایران او عراق دواړه سعد بن ابي وقاص فتحه کړه ځکه چې نبی علیه السلام ورته ویلي و لاس یې چې پې کېښودو هغه ورخطا و یا رسول الله لکه چې دې دنیا نه ځم نبی علیه السلام کښېنه نه ځې دې دنیا نه ویل سیضر بک اقوام وینفع بک آخرون تا ته به الله دومره ژوند درکوي چې ډېرو قومونو ته به فایده رسوي او ډېرو له به ضرر رسوي یعنې کفارو ته ستا ژوند لا دې دنیا کې شته ویل یا رسول الله وصیت کومه نبی علیه السلام ورته څنګه وصیت کوي وایي یاره بس دې دنیا نه مې زړه تور شو آخرت ته روان یم چې ټول مال د الله په لار کې یم چې زما ورکوي نبی علیه السلام ورته ټول مال نشي ورکولی او نه دا تا ته اختیار شریعت درکړی ټول مال څوک نشي خیرات کولی ویل ته چې دا خپل بچي غنین پرېږدې غنین دا دینه غوره ده چې د الله په نوم ټول مال ورکړي او ستا بچي بیا فقیرانې او نورو خلکو ته لاسونه نیسي یتکففون الناس خلکو ته لاس نیسي ویل ښه یا رسول الله نصف مال کې به وصیت وکړم نیم مال به پرېږدم به ټول او نیم به صدقه کړم ویل نه نیم مال هم ته نشي کولی ویل ښه ثلث مال به ورکړم چې 2 حصې پرېږدم یو مال کې وصیت وکړم نبی صلی الله علیه وسلم الثلث کثیر او 3 مال کې کولی شي اوس هم که یو سړي سره به طور مثال 9 لکه روپۍ دي او دا وصیت وکړي چې زما مال کې 4 لکه ورکوي نو 3 لکه به ورکول کېږي هغه 4م کې د ده وصیت نه نافظېږي په ثلث مال کې وصیت نافظېږي د نه اضافه کې نه نافظېږي نو الله رب العزت خو دا هسې یو مثال ویل وایي که ما درنه ټول مال وغوښتو نو بخل به وکړې ګنې زه چا نه ټول مال وایي نه غواړم هغه 40مه حصه ده او ځینې کې 9مه ده عشر ها انتم خبردار شئ تاسې هغه خلک یئ ها انتم تاسې چې یئ هؤلاء هغه خلک یئ تدعونا چې تاسو را بلل کېږئ لتنفقوا فی سبیل الله چې خرچه وکئ د الله په لار کې تاسې ته الله دعوت درکوي چې د الله په لار کې مصرف وکئ که نه څه ناڅه وکئ ټول مال مه کوئ خو څه ناڅه حصه وکئ فمنکم من یبخل په تاسو کې بعضې خلک پې داسې دي چې بخل کوي د الله په لار کې نه ورکوي او ځینې ورکوي سخینې ومن یبخل الله وایي چا چې بخل وکړلو فانما یبخل عن نفسه یقینا دی بخل کوي د ځان په نقصان دا بخل د ځان په نقصان باندې دی الله ته نقصان نشته
او نه د په پیسو باندې د الله دین رئیساریږي خو د په نقصان دی والله الغنی الله غنی ذات دی الله دومره غنی دی چې ټول جهان ته رزق ورکوي کم په خزانو کې کمبود نه راځي نه غنم ختمیږي نه غلی ختمیږي نه میوجات ختمیږي یو طرف ګودامونه تشیږي بل طرف بیا ډکیږي دا ټول د جسمت نه الله راوباسي تاسې د لوی لوی ګودامونو ته ورشئ عقل ورته حیران شي دا فروټ مارکیټ ته او د میوجاتو منډۍ او دا کیلي او دا مالټي او دا غلی او دانې دا چې پکې عقل کار کوي دي چې الله دا ټول تا د دې خړو خاورو او د ځمکې نه راایستلي نو الله پاک سره دومره خوراکونه دي چې ختمېدو والا نه دي نبی علیه السلام مبارک فرمایي د الله لاسونه ډک دي مشکات شریف کې حدیث دی وایي ته نه ګورې چې د کومې ورځې نه الله دنیا آباده کړې ده نو په مخلوق باندې وایي خرچه شروع کړې ده خوراکونه پې کوي او تر اوسه پورې په خزانو کې کمبود نه دی راغلی په څارویانو په حیواناتو په دریبي حیواناتو ځنګلي او انسانانو پیران ټول خوراکونه کوي خو د الله خزانې لا نه دي تشې شوي والله الغني الله بې پروا دی وانتم الفقراء او تاسې فقیران یې محتاج یې الله ته وان تتولوا او کچېرې تاسې وګرځېدئ د دین نه دا الله پاک صحابه کرامو ته وایي د مکې خلکو ته وایي ښه ای د مکې خلکو کچېرې تاسې وګرځېدئ د دین نه یستبدل قوما غیرکم الله به په بدل کې راوړي یو بل قوم ستاسو نه بغیر تاسې به ختم کې بل قوم به راوړي ثم لا يكونوا امثالكم بیا به هغه خلک تاسو غوندې نه وي ابه سخین او به د الله دین حاکموي ترمذي شریف کې حدیث کې وایي د نبی علیه السلام نه صحابو پوښتنه وکړه یا رسول الله چې وایي چې که تاسې دین نه شا کړله موږ له الله ویلي نو الله به یو بل قوم راوړي او به ستاسو غوندې نه دا کوم قوم الله ښایي دا څوک دي چې الله وایي یو بل قوم به راوړم نبی علیه السلام سلمان فارسي باندې داسې لاس کې خو څنګ کې ناست سلمان فارسي هغه صحابي دی چې د ایران نه تللی په ژبه فارسیوانو عرب نه و داسې په لاس کې خو نبی علیه السلام ویل د دې سړي په اولاده کې به داسې خلک الله پیدا کړي که تاسو دین ته شا که هغه دغه خلک الله ښودلي یعنې فارسین او عجم غیر عرب خلک عربو ته الله پاک یو قسم ته اختار ورکړو چې تاسې ځان له غره نه شئ دا پیغمبر مې چې تاسو کې رالیږلی زما یو احسان دی که تاسو دین ته شا کړه تاسو به ختم کړم دا پښتانه او دا فارسیوانان او عجم به راوړم او د دین کار به توالم دغه سلمان فارسي په اولاده کې دی نبی علیه السلام داسې وفرمیل وایي زما د په الله قسم که دا دین الله ثریا ستوري ته وخېږي ثریا یو ستوری دی که دا دین الله اوچت کې ثریا ده ویل د دې سلمان فارسي په اولاد کې به داسې خلک پیدا شي چې بېرته به یې ځمکې ته راښکته کړي علماو لیکلي د سلمان فارسي اولاده کې خو ډېر خلک پیدا شوي خو امام ابو حنیفه صاحب بل چې د چا په مذهب دا د په اولاده کې دې حدیث نه امام ابو حنیفه مراد دی یعنی نبی علیہ السلام زمونږ امام اعظم صاحب ته په دې حدیث کې اشاره وکړله د دې په اولاده کې به الله داسې خلک پیدا کړي چې دا دین به د سوریا نه لاندې راکړي باسي امام اعظم صاحب همغه شخصیت و چې د الله ټول دین یې ګوره واضح کړی زمونږ د فقهي کتابونه وګوره خلاصې نه نیولې تر هدایي پورې دا غټ غټ په جلدونو فقهاو چې کتابونه لیکلي امام صاحب د قرآن او د حدیث نه څومره مسایل راویستلي 12,50,000 مسایل یې راایستلي دا د دې فقهي کتابونو کې پراته دي دا د منځه د تیمم د مسح علی الخفین د حیض د نفاس د نکاح د طلاق د عتاق د جزیې د شفې د رهن د ګروۍ د بیع د شراء یعنی دا فقه کې چې څومره معاملات او عقاید او دارنګې دا عبادت دا ټول 12,50,000 مسایلو ته رسېږي د امام صاحب رحمه الله د قرآن او د حدیث نه راایستلي دي نو دې آیت کریمه کې گویا کې امام صاحب ته اشاره شوې ده الله رب العزت وایي که تاسې دا دین پرېږدئ ای عربو وان تتولوا کچری تاسې وګرځېږئ د دې دین نه یستبدل قوما غیرکم الله به په بدل کې راولي یو قوم ستاسو نه بغیر ثم لا یکونوا امثالکم بیا به هغوی نه وي ستاسو په څېر باندې تاسو غوندې به نه وي ابه په دین باندې کلک ولاړي نو دې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله عظمت شان ته اشاره ده موږ او تاسو ټول الحمدلله د افغانستان خلق ټول د امام ابو حنیفه صاحب په مذهب باندې ټول څوک چې نه دي هغه یو دوه ټانګې خلک چې هغې ته اعتبار نشته ټول چې راجبه کې دوه پلین کوچو کې ځایږي نه نو هغې خلکو ته اعتبار نشته نور د ټول افغانستان خلک د ټول پاکستان خلک دا ټول او د ټول ایران خلک مسلمانان سنین دا د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب باندې دي او ای امام صاحب رحمت الله علیه دا درته اجمالي وایم د ځوان نسل تشدید ذهن خلاص شي دا بعضې خلک اوس را پیدا شوي دي کونړ او دې ځایونو کې وایي امام صاحب داسې واسو امام صاحب رحمه الله دا د حماد شاګرد دی حماد دا د ابراهیم شاګرد دی ابراهیم نخعی د
د علقمه شاګرد دی. علقمه دا د عبدالله ابن مسعود صاحب شاګرد او عبدالله ابن مسعود د رسول الله صلی الله علیه وسلم شاګرد دی. د نبی علیہ السلام او د خپل پیغمبر په مابین کې صرف د امام ابو حنیفه صاحب او د نبی علیہ السلام منځ کې صرف 4 استادان دي. ها د امام صاحب استاد حماد، د حماد استاد ابراهیم نخعی، د ابراهیم استاد علقمه، د علقمه استاد عبدالله ابن مسعود او داغي استاد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو چې اوس یو سړی را لګي د امام صاحب د تقلید نه خلک را بچ کوي او د داسې چا په مذهب کوي چې هغه کونړ کې اوس را پیدا شوی دی، نو چې د هغې په مذهب کېږم ولې د امام ابو حنیفه په مذهب نه کېږم چې هغه د امام صاحب په 4 پوښتو کې شاګرد دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب الحمدلله په ټوله نړۍ کې افراد هم ډېر دي چې څوک د هغه په مذهب دي او د هغه مقلدین دي. په نسبت د 3 واړو مذاهبو باندې احناف په نړۍ کې ډېر دي او د نورو مذاهبو فقه هم حق ده. او د نورو مذاهبو فقه کې چې کله مسله پیدا نشي که نه عربو نه چې ورشي د هغوی مذاهبو کې چې یو مسله پیدا نشي نو قاضیان بیا څه چل کې د هغې ځای قاضیان د مصر او د عربو بیا و یاره د امام صاحب هدایه راوالی زمونږ د فقه کتاب رالي، ځکه زمونږ داسې فقه ده چې د دنیا هره مسله پکې شته دی، د دنیا هره مسله. نورو فقه کې کمی شته، بعضې مسایل هغې کې نشته. الله دې موږ او تاسو ته په خپل دین باندې ثبات راکړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن، اللهم نجنا من النار بالقرآن، اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. الله قرآني تعليمات باندې موږ عملنا کې، الله زموږ صغيره او کبیره ګناهونه موږ معاف کړي. الله دا حاضر جمع ټول او بخي، الله په دې کې او علاقه باندې خپل رحمتونه را نازل کړي. الله زموږ روزي او ټول عبادت خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله مریضانو ته شفای کامله ورکړي. الله که څوک په دې وایرس باندې اخته په افغانستان او په ټول عالم اسلام کې الله شفا ورته ورکړي. که څوک وفات شوی الله مرګ د شهادت وګرځي او جنتونه ورته ورکړي. الله رب العزت دا وایرسونه د اسلامي دنیا نه لرې کړي. الله مریضانو ته شفای کامله ورکړي او ټول مشکلات د مسلمانانو حل کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله